داسې نه چې هغه کوم ځای کې چې نښه پاتې شوې ده په حق ځای پاتې شي. الله اکبر. او بل کال له قرآن راوالي نو هغه نښه په حق ځای کې پرته هغه تېر شوي کال ځای ایښودی چې د دې عبادتونو سره عادت شوي یې پرې نه دی، پرې نه دی. رجوع سره عادت شوي یې ګن څومره ګوره دا روجي نه اوس ګران شیطان راته ګرانه کړې نو اوس ګران هېڅ ګران والله موږ به پکې ناست شو دا ماښام پورې که سفر رقم محسوس کړی الحمدلله. نو اوس ګوره په دې پسې په رمضان پسې هغه شپږ روجي دي د اختره شوال شپږ روجي کان که صیام الدهر چا چې دا ونیوي لکه ده چې یو کال روجه ونیو نو بیا په هغې پسې ترتیب جوړ که خپل په هفته کې دا 2 ورځې روجې نیسه پیر جمعرات که د دغې طاقت تی نه کمزوری نو بیا په میاشت کې دا 3 ورځې روجې نیسه چې کمې دي خوښې هغه نیسه خو پرېږدی مه د قرآن د تلاوتونو سره یې ځان عادت کړی پرې نه دي داسې نه چې هغه کوم ځای کې چې نښه پاتې شوې ده په حق ځای پاتې شي. ورې اکثر داسې کېږي پاتې کېږي که نه نښه پاتې شي الله اکبر. او بل کال له قرآن راوالي نو هغه نښه په حق ځای کې پرته هغه تېر شوي کال ځای ایښودی خو زیاتې دي. وایه صحیح ده ډېر به یې نه شي ویلی خو لږې وایه منځونه به دې کول تهجدو له به راتلې خیر د هغه شان اوږده تهجد مه کوه خو کوئ یو 2 رکاته کوه خو کوئ منزله به جومات ته راتلې هغه شان جومات ته ځه ټوپۍ به دې په سر کړې وه ذکر او اذکار به دې ډېر کول داسې د ګناهونو نه دې ځان لرې کړی و وایي روژه ده په حق کې باندې مضبوط اوسېږه. او دا راته ووایم د عمل د قبلېدو یو څو نښې دي که تاسو دا معلومول غواړئ چې ستاسو د روجې الله قبولې کړي دي او که نه دي نو یو نښه یې دا د علما وایي وګوره د عمل نه بعد که حالات دې ښه شوي دیني حالات نو خوشحاله شه عمل دې الله قبول کړی دی او که حالات دې ښه خراب شوي نو ډېره د یېرې خبره ده نو چې ستا حالات څه شي ښه شي داسې نه چې هغه حالاتو ته بیا واوړې کوم چې روجې نه مخکې دا خو بیا ته په خپله په ځان ګویي کې چې زما عمل ماله څه فایده رانه کړه. نو د دې عباداتو سره ځان وساتئ. درسونو کې به کېناستئ 15 ګنټې په بوزه کې سوی ګنټه او هغه هم روجه نه وي نو هغه ګنټه کې به نه کښېنئ چې 15 سړی کښېني د روجې په خوله اوس ګورئ ورته نو دته ګنټه کېناسته هم روجه نه وي داسې ګرانه ده هله به ګرانه شي چې تاسو یې پرېږدئ که دا سلسله م پرېښوده که نه نو بیا به څه شي بیا به ګرانه شي اسانه وي دا سلسله دقیقا جاري وساته دا شوق او جذبه چې دلته لکه مثال کې د یو ملګري کوشش و چې زه د تفسیر په درس کې په اولني صف کې کښېنم دقه جذبه بوزه کې م ساته چې بھائی کله م درس نو زه به په کوم ځای کې ناست یم زه په اولني صف کې ناست یم زه به ورته ځان رسوم بوزي په درس کې څه نورې خبرې نه کېږي خو هم دقه قرآن او حدیث پکې بیانېږي نو یو دا نصیحت دی چېرته غریب له د ریال نیم ورکوئ اوس یې م ورکوه